په افغانستان کې 2.4 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې دي. سلامونه نګهیلي او احترامات مې قبول کړئ. مدثر منقق یم. د نن ورځې خبري ټولګې ته ښه راغلاست درته وایم. نن د 2016 د اګست 12مه ده. د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو تازه معلومات ښیي چې شاوخوا 2.4 میلیونه افغان نجونې لا هم د ثانوي زده کړو بې برخې دي. یونسکو له افغان نجونو او ښځو څخه د زده کړې د حق د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. د یونسکو په وینا له 2021 کال راهیسې د نجونو پر ثانوي زده کړو محدودیتونو د افغانستان پر تعلیمي نظام اوږدمهاله اغیزه کړې دي. د نجونو د زده کړو محدودیتونه د ښوونکو د کمښت له ستونزو سره هم تړاو لري. د یونسکو له اټکل له مخې تر 2023 کال پورې ښایي د ښځینه مسلکي ښوونکو کمښت له 11,000 څخه واوړي. یونسکو وایي د نجونو د زده کړو څخه اوږدمهاله محرومیت یوازې د هغوی په راتلونکي نه بلکې د افغانستان پر اقتصاد، بشري پانګې او د ښوونې پر کیفیت هم اغیزه کولی شي.